السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به یو د صحت چانل به وطن وي. په ننني لیکچر کې به موږ وایو ریکټینګل ټول او الیپس ټول. راځو ریکټینګل ټول ته. نو ریکټینګل ټول چې دا د ټول بار نه د ارټیفیشل میډیا نه لاندې دا ریکټینګل ټول د دې ځینم په کلیک کوئ شو بل د ساده د کیبورډ څخه د F6 په بټن باندې هم کلیک کوئ شو دا غي سره موږ سره ریکټینګل ټول راځي. نو ریکټینګل ټول چې دا کله چې موږ کلیک وکړو چې تاسو څنګه ریکټینګل پکار وي په اسانۍ سره که تاسو ته هاریزنټلی پکار یا ورټیکل پکار درته څنګه ریکټینګل چې تاسو پکار وي تین پکار یا دا فلن پکار وي د دې په واسطه تاسو په اسانۍ سره چې دا ریکټینګل چې دا ډرا کوئ شئ. کله چې تاسو ریکټینګل جوړوي او غواړئ چې دا د موږ سره مربع شکل کې راشي، اوس که موږ د ریکټینګل جوړو نو دا موږ ته پته نه لګي چې دا کیدای شي دا لږ هاریزنټلی اوږدي پوه شوې یا چې دا موږ نه لږ داسې پلن راشي. نو که چېرته تاسو وغواړئ چې دا د موږ سره څلورو خواونه په یو اندازه کې راشي یعنې نو بیا به تاسو د دې سره کنټرول نیسئ نو دا به تاسو سره مکمل مربع راځي، سکویر غوندې به تاسو سره راځي. دې کې د دې ځای نه چې تاسو د هغه تاسو د خپل ریکټینګل ته سایز هم ورکوی شئ، څومره سایز چې تاسو سره پکار وي نو دې ځای نه تاسو ته سایز ورکوی شئ. ورپسې چې دلته دا تاسو سره روټیشن ښیي چې په څومره انګل کې دې تاسو سره دا روټیټي لکه څنګه چې موږ په دې کلیک کوو که نه دلته او دې ته روټیشن ورکوو داسې نو دا روټیشن تاسو د دې ځینم ورکوی شي چې څومره انګل کې تاسو ته پکار وي که تاسو ته 40 کې پکار وي نو دلته به 40 ساده ولیکئ او کلیک به وکړئ نو دا به تاسو سره 40 انګل کې تاو شي. د دې نه وروسته بیا موږ سره چې دا دلته یو دوه ریکټینګل ډرا کوو. دا وروسته په دې کې درته ښیم چې کله په دې کې چینجینګ راولو نو دا بیا په دې کې ښه ښکاري. نو اول راځو همدغه ریکټینګل ته د دې په واسطه چې کله تاسو کلیک وکړئ نو د دې به دا سیډونه چې دا کارنر دا به راګول کېږي. اوس د دې ځای نه که تاسو غواړئ چې دا د موږ سره ټول سیډونه چې دا ګول شي نو دلته چې دا کومه تاله تاسو ښکاري دا به تاسو اوفنده نو دا به تاسو دلته لاک کوئ. نو اوس که تاسو یو سایډ راوند کوئ نو دا به تاسو سره ټول څلور واړه سایډونه چې دا راوند کېږي. نو دې ځای نه چې څومره تاسو خوښوي تاسو یې راوند کولی شئ. دا ګور دا به تاسو سره عمره راوند راځي یا د دې ځای نه هم تاسو ورکوی شئ، دې ځای نه هم تاسو کوی شئ څومره چې درته پکار وي زیاتوی شئ او د دې ځای نه ډایرکټ هم ورکوی شئ چې ما ته دومره کې پکار ده ورته نو دا وګوره ما ورته 50 ورکړه مکمل چې دا ګول دایره رااله او کله موږ 50 نه کمو دلته موږ ورته 22 یا دلته موږ ورته که چېرته موږ ورته دا ټین کړو نو دا به وګوره موږ سره کم هغه شي. د دې ځای نه هم دا کېږي او تاسو په شیپ ټول باندې هم دلته کلیک کوی شئ چې د شیپ ټول نه چې څومره ورته پکار وي دا وګوره تاسو راګول کوی شئ. په دې باندې چې دا څلور واړه کارنرې چې دي دې سره کټ کېږي که تاسو څه کټ پکار وي نو بیا په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو سره دا کټ شکل راشي. دا هم په تاسو ته څومره کټ پکار وي کټینګ پکې عمره تاسو کټ کوی شئ. په مکمل څلور داسې درته پکاري څنګه چې تاسو خوښوئ څومره عمره یې تاسو کوی شئ. او د دې سره به تاسو سره لکه څنګه کټینګ راځي دا سیډونه به تاسو سره مکمل کټ کېږي. هغه خو دننه خواته راته ګولایي راتله او دا چې مکمل کټینګ پکې راځي لکه دا تاسو داسې اکټیو وګوره مکمل تاسو سره داسې راځي. څومره کټینګ چې تاسو پکې راولئ دومره به تاسو سره کټینګ راځي.
د دې ځینې کولی شئ دلته که چېرته تاسو وایئ چې نه موږ سره دا یو سیټ راشي نو بیا به تاسو دا تاله چې کوم ده دا کولاو کوئ چې کوم سیټ تاسو وایئ چې د موږ سره نه کېږي نو دا به مکمل ورته زیرو کوي ما سره دې ځای کې کارنر راشي نو دا به تاسو ورته دلته مکمل دې باندې کلیک وکړئ هماغه ځای به کارنر به ورته چې کوم غواړئ رایټ سایډ ته چې کوم غواړئ به تاسو زیرو کوئ ورته نو دا وګوره دا به تاسو سره مکمل کارنر راشي او په دې کې بل بیا تاسو سره ده د الیپس کې ریکټینګل کې 3 پوینټ ریکټینګل اوس راځو 3 پوینټ ریکټینګل ته دا ځای ځان ته صفا کوو دا 3 پوینټ ریکټینګل چې د مخکې به چې موږ ریکټینګل رسموو نو هغې ته به موږ به روټیشن ورکوو روټیټ کوو نه اوس چې زه تاسو ته چې څنګه هم پکار وي کوم زاویه کې هم تاسو ته ریکټینګل پکار وي نو په هغو زاویه کې به تاسو کله چې ماوس یو کلیک وکړئ دویم کلیک چې کوم تاسو پرېږدئ چې کوم ځای کې هم تاسو ته ریکټینګل پکار وي هغه ځای کې دویم کلیک پرېږدئ او نو تاسو سره چې څومره ریکټینګل پکار وي هسې به رسم شي که تاسو چېرته هغه 90 ډګري کې غواړئ نو 90 ډګري کې به یې داسې کوئ که نه تاسو وایئ چې نه ما سره د 45 ډګري کې نو هغه به داسې 45 ډګري کې به تاسو سره جوړ شي که تاسو وایئ چې نه دا د موږ سره 25 ډګري کې جوړ شي نو دا 25 ډګري کې به تاسو هغه کوئ دا به تاسو سره دلته 25 ډګري کې راشي څنګه هم چې ستاسو خوښه وي نو دا به تاسو سره راځي که نری کتن وي او که بیا فلم درته پکار وي چې څنګه هم تاسو ته پکار وي د دې په واسطه تاسو جوړولی شئ او د دې په واسطه دا خو مونږ ټولو کې لاین ټولز کې ټولو کې مونږ ویلي چې د دې صرف د دې کوم آوټلاین چې ده د دې آوټلاین زیاتېږي په دې کې بس بله څه خوبي نشته اوس دا ریکټینګل ټول د ریکټینګل ټول نه وروسته بیا مونږ سره راځي او دې کې چې څنګه دا تاسو مخکې ریکټینګل کې مونږ ویلي نو په دې کې د 3 پوینټ ریکټینګل کې هماغه ده سایډونه کټ کې نو کټ کېږي د همدې په واسطه تاسو سره چې څومره ورته دلته زیاتوئ نو دا به تاسو سره کټ راځي د دې نه وروسته بیا موږ سره دا الیپس ټول اوس چې موږ ته کومه سي دایره هم پکار وي د دې په واسطه موږ رسمولی شو په اسانۍ سره که تاسو هاریجنټلي داسې اوږده درته پکار وي چې بره نه ښکته راغلي وي یا داسې رایټ لیفټ نه رایټ سایډ ته راغلي داسې پلنه شان درته پکار وي څنګه دایره چې تاسو ته پکار وي نو تاسو د دې په واسطه رسمولی شئ خو که بیا هم تاسو ته چېرته پکار وه چې ما سره دې 100% ګول دایره راشي نو تاسو ته به هېرېدنی تاسو به ورسره کنټرول بټن نیسئ نو دا به تاسو سره وګوره موږ داسې کړي چې سم تاسو د کیبورډ نه کنټرول بټن ونیسئ نو دا به تاسو سره مکمل ګول شي دا به تاسو سره 100% ګول دایره راشي په دې کې دا بیا دا د دې سایز ده هماغه مخکې څنګه ډورسل ریکټینګل ته چې څنګه تاسو سایز ورکوئ دې ته چې څومره هغه کې تاسو سره پکار وي چې دا د هاریزونټلي څونه وي ورټیکل دې څونه وي اوږده دي اوچته دې څونه وي په اوچوالي او پلنوالي دې څومره وي دایره دې ځای نه تاسو دې ته چې دا ورکولی شي سایز او دا خو ریکټینګل کې مونږ ویل چې دا روټیشن ده او دا به اوس په دې کې وایو هغې کې خو مونږ نه پاتې شو ریکټینګل کې راځو اول دې ته دې په واسطه مونږ سره یو سایډ چې ده کټ کېږي که تاسو ته لکه د یوې دایرې چې ده 4 برخو ویشي نو تاسو سره یو برخه کټ کېږي او 3 برخې پاتې کېږي نو که چېرته تاسو ته پکار وي چې دا د ما سره داسې دایره راشي نو تاسو به دلته په شیپ ټول باندې کلیک وکئ دلته خو به تاسو سره صرف یو حصه کټ راشي که بیا تاسو ته پکار وي چې نه ما سره د زیاته کټ شي او د دې نه کولی شي چې څومره تاسو زیاتوی شي د دې نه به تاسو سره دا زیاته کټ راځي خو تاسو په شیپ ټول باندې کلیک وکړئ دې نه په لنډه تاسو کولی شي چې څومره پکار وي چې تاسو دننه طرف ته بیا راکاږئ که بار طرف ته مو راکاږله نو بیا تاسو سره دلته آر کې افلای کېږي دا بیا تاسو سره تش لاین راځي او که کله تاسو دننه خواته داسې راکاږئ نو دا به تاسو سره وګورئ دننه خواته لاینونه جوړېږي مکمل دا چې دا اوس فل کېږي کلر هم عالي
او کله چې تاسو بار سایډ ته راکاږئ نو دا به تاسو صرف بیا تاسو صرف یو لاین پاتې شي پوه شئ نو دا به بیا کلر ملر فل کېږي نه او چې کله تاسو بار خواته راکاږئ نو که دننه خواته راکاږئ بیا به دا تاسو سره کلر عملي کلرفل کېږي به وګوره که چېرته موږ بار سایډ ته راکاږو نو دا به موږ سره لاین پاتې شي او که دننه خواته راکش سایډ ته راکش کړو نو دا به موږ سره وګوره فل کېږي بیا اوس د دې په واسطه دا موږ چې رایټ سایډ ته نو دا رایټ لیفټ سایډ ته اړولی شو وګوره مخکې چې دا کوم اوچت سایډ و دا هغه طرف ته اوس دې سایډ ته راغی دا وګوره اوس بیرته دا سایډ اوچت شو نو د دې نه تاسو یو سایډ نه بل سایډ ته اړولی شئ چې څنګه تاسو خوښوي او د دې نه تاسو دا کومه چې لاندې ایسه ده دا بره اړولی شئ او دا بره چې دا لندې سایډ ته راړولی شئ یعنې الټه کوی شئ دې به اوسه الټه کېږي څنګه هم تاسو ته پکار وي او بیا په دې کې چې بل دا موږ سره 3 فونټ الیپس 3 فونټس الیپس هم هماغه د ریکټینګل غوندې ده چې تاسو سره په کومه زاویه کې پکار وي الیپس نو تاسو یې دلته ازموی شئ چې ګول در سره پکار وي داسې اوږد در سره پکار وي څنګه چې تاسو سره پکار وي تاسو یې ډرا کولی شئ که تاسو د دې سره کنټرول ونیسئ نو دا به هم تاسو سره مکمل ګول راځي بس دا موږ سره الیپس او ریکټینګل ټول